أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله مولانا العظيم. د یوسف علیه السلام واقعا د غزوی ته رسیدلی وه چې کله زلیخې د دې پوره چال جوړ کړ او د ده نه د نفس مطالبه وکړه، نو یوسف علیه السلام فورا وویل چې دا تصور نشي کېدی چې هغه کس چې هغه د مو سره دومره ښېګړي دي د هغه سره زه خیانت وکړو. نو فورا یې د دې نه منډه کړل. بیا دو پسې وه او دا یې د سټ ته کمیس نه ونیو او کمیس ته هغه بژا شو. بهرحال عزیز مصر هم دلته کې په موقع باندې روغ او دې دعوا وکړله چې د دې مونه غلطه مطالبه وکړه، لہذا سخت عذاب ورته پچار ده. یوسف علیه السلام د ځون براعت ظاهر کړ چې زه دې کې بې ګناه یم. مطالبه خو دې کړې وه، وړوکی ماشوم آواز وکړو چې د غږېدو هم قابل نه و. الله ګویایي ورکړه چې داسې تدبیر وکړه کمیس یې وکسه مخ ته نه بژاوي، نو ښځه د رښتونې د یوسف دروغجونه ده، ورسته نه بژایي یوسف چې ده هغه رښتونه ده او ښځه د دروغجونې ده. چې کله کمیس وکتی شو د ورستې نه بژاو، نو دا یې پوه شو چې دا خو مسله د مو په ښځه کېدو. نو دې ته هم دا ووی چې ګوره دا د اتوسې تدبیرونه دغه وي او دغه مسله کې ته ګناهګاره یې. یوسف علیه السلام نه درخواست وکړه چې ته په دا خبره غږېږه مه، بس دا خبره چې خاموشه شي. اوس دا خبره چې وه ممکنه ده په دغه دوران کې لرې لرې کسان موجود وي. مفسرون لیکلی دي چې د اصل کوم بادشاه ښځه وه ریان ابن ولید، عام په دې واقعه خبره شوه. دارنګې د کوم دربان چې و د ده ښځه په خبره شوه. ساقي چې و چې بادشاه ته به شراب ورکول د هغه ښځه په خبره شوه. او کوم خبازو مړی به چې پخولې د هغه ښځه هم په خبره شوه. ځنورو ته به چې کوم ګیا میا اچوله د هغه ښځه په خبره شوه. د 15 زنانه په خبرې شوې او بعضې چې نه 40 زنانه تقریبا په دې خبره شولې. نو هغې پروپیګنډا شروع کړله چې کسه د عزیز مصر د عزیز دا د ده لقب و، نو ما د ده قیدفیر وه. دا چې دا بادشاه نه و د دې خبرې وضاحت بار بار کوم چې خبره ذهن کې موجوده وي. دا وزیر خزانه و. نو په خبرې شولې دا خبره نور هم پیلا وشوله. کیسې شروع شوې چې ته کسه د عزیز مصر ښځه خو ډېره انتهایي کمکله او احمقه ده.
یو غلام باندې دو عاشقه شوله او دومره درجې ته پکې ورسېده چې د نفس مطالبات یې نه کوي. په سام کس خو د عاشقه وه، یا په وزیر باندې یا په گورنر یا په یو عهدهدار کس باندې، یو غلام کس د هغه نه دومره غټه مطالبه کوي. نو زلیخې ته خبرې ورسېدې چې ښځې در باندې لګیا دي، کمنټونه شروع کړي دي. هغې دا سوچ وکړه چې توسې د دغې غلام نه څه خبره چې دا غلام څه شی ده. لہذا یو پروګرام یې جوړ کړ. دوی ته وی چې دعوت مې ته کړه ده، شونکۍ ریس باندې مړی ته بردروم وی. یوسف علیه السلام ته یې ووی زه چې کله تو ته اشاره وکړه ته به یې نه نقشینې، لکه مثلا د مسجد د برانډا دو پکې تلای ده پکې نه حال ده پکې دغه صحن کې داسې دسترخوان اوړکي وغوړئ او دا یې د ننه وي. نو داسې یو دسترخوان ولګېده، تکیې مکیې سره ولګېدلې، خوراکونه هغه په سجاو شول او دوی ته یې چوړې په لوسونو کې ویر کړې چې تاسې زړونو ته هغه فروټ کاټ کړئ، خپله وخورئ، زړونو ته یې کاټ کړئ. نو چې کله دوی فروټ میواجات روخوستل او چوړې ګوتې ته کړې، لوسته کړې، نو دی یوسف ته غږ وکړ چې ته روزه. یوسف علیه السلام ټیټې سترګې په دوی باندې داسې تیر شو او دوی چې هغه ته وکتل ځنونه وې نیر وو. هغه فروټ چې کټ کول دی هغې په زوی باندې خپلې وقطعن ایدیهن، لسونه یې خپل کټ کړل. د درد او د خوږې ته پاته نه لګېده چې موږ خو لسونه په چوړې باندې کټ کړل، چې لسونه ته یې وکتل خو په وینې دی، خو موږ ګوتې پرې کړلې. او آواز یې وکړ ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم، دا خو سره انسان دا نه، دا خو څه عجیبه فرشته ده عزتمنه. نو بس زلیخې ته مقام میلاو شو چې دغه پروګرام مې دغې ته جوړ کړی و چې د کومې پروپیګنډې په مو پسې کوئ چې زه تاسو ته په دې کې ځون واضح کړه چې که مو د ده نه مطالبه کوله د داسې عام غلام نه و، چې یقینا چې مو د ده نه مطالبه کړې. دلته کې د دوه ایتونو مخکې یې وویل چې ما جزاء من اراد باهلک سوءا، چې تو د اهل سره څوک اراده غلطه لري دغې بدله د عذاب علیم نه علاوه او د جیل نه علاوه بله نشي کېدای. اوکسۍ تو په عزت باندې حملې کوي او دلته کې خپله ویته یي چې فذلکن الذي لم تنني فیه، دا هغه ده چې زه مو پکې ملامت کوله. ولقد راودته عن نفسه، یقینا مو خپله مطالبه یې دنه کړې ده، اوس هم دغه یا دا مخامخ ده چې که د مو مطالبه یې پوره نه کړله نو لیسجنن ولا یکون من الصاغرین، دا جیل ته چې همداسې نه پرېږدم، د مو مطالبه دا پوره کوي. وره اوس په برملا یې الله لیلان یې او ښه په زړورتوب یې. نو په دغه وخت کې اوس یوسف علیه السلام ته د نوره شروع شولې، نو اوې ته شروع شولې ورته ویل چې یاره دا ګوره تو مالکه دی دو د دې ډېرې ښېګړې دي د سره احسانات دي د سره د دوی په کور کې تو ډېر نعمتونه وخوړل، ستر شولې پکې وخت یې پکې تېر کړ، د څه چې د سره دي دا لباس وغیره داندې دي. لہذا یوه ښځه دو د دې دغه مطالبه پوره کړه. او ځینې مفسرینو لیکلي دي چې دوی هم د دې مطالبه ونه وکړه چې کندې موږ ته څه حصه پکې میلاو شي. یوسف علیه السلام الله نه دعا وغوښته چې یا الله د جیل دمکیر وکړه چې که چېرته د مطالبه مې نه پوره کوي نو بیا به مو دا جیل ته چی السجن احب الی مما یدعوننی الیه، یا الله دغه جیل چې دی مو دپاره بس دا بهتر ده، جیل مې یا الله خوښ ته خو لیکن دغه عمل ته زه نشي نږدې کېدی. ګوره یوسف علیه السلام په دوی شیونو کې مبتلا شو، یو طرف ته جیل ده، یو طرف ته د دې غلطه مطالبه. الله په دې قادر وکړه چې د دې مطالبه د هم نشي پوره، بل لیار د الله پاک ورته کولاو کړي. مفسرین فرمایي چې که چېرته یوسف علیه السلام په خپله دلته کې جیل وغوښته نو بیا د جیل یار ورته برابره شو، دا جیل ته ننوته. 7 سال یا 12 سال دا په دغه جیل کې و. په نیټ باندې اوس هم هغه جیل چې کوم کې یوسف علیه السلام قید و موجود ده، هغه کندرات هغه شی په هغه انداز باندې موجود دي. مو خپله وکتل څه عجیبه جیل و.
لکه تخانه نه چې کس په سوچ پرشنه نو که چېرته د عافیت سوال کړه وه الله ممکنه ولیار ور کړی وه د جیل نه علاوه د بل عمل نه به هم بچ وه نو چې کله هم سړی په یو تکلیف کې مبتلا شي مشکل کې مبتلا شي بیا د دی داسې نه چې یا الله پاکه مثلا دا تکلیف نه علاوه بل تکلیف روکې خو د دغې نه مې باچ کې زوای د بیمور شي بیا دا ما چې یا الله پاکه د بیموري مو ته روکې د زوای مې محفوظ کې په دې ډېر تکلیف ته زون ته هم د عافیت سوال کوه د راحت سوال کوه د آرام سوال کوه بچی ته هم د آرام او د راحت سوال کوه نو دغه واقعه ذکر کیږي شوکت به ډېره بسترونه کنه بیا زنه مرګري چې ډېره استره کړه ده که نه ګیلې کوي موږ چې ګیلې ما کوه ټیم به د تېر شي بیا چې مفتي صاحب دواړو کې ونیکوه وقال نسوة فی المدینة او وویل نسوة څه زنانه او څه ښځینه او فی المدینة په مدینه د په شهر د مصر کې مدینه شهر ته وي شي په شهر د مصر کې امرأة العزیز تراود فتاها چې ښځه د عزیز دی لقب و ښځه د عزیز چې دو تراود فتاها تراود مطالبه کوي یا تراود کانت تراود فتاها دو چې مطالبه یې کوله د فتاها عبدها د خپل غلام نه عن نفسه د نفس د متعلق قد شغفها حبا تحقیق سره شغفها حبا ننوته دا غلاف ته ازړته پردې د زړته دغه غلام حبا په اعتبار دی د محبت سره نو شغف په د زړه باندې پوسه داسې و پرده غوندې نری غلاف القلب ته شي چې د دې د زړه کوم غلاف چې ده د دغه غلام محبت یو هغې ته ننوته ده انا لنراها فی ضلال مبین بېشکه سره موږ وینو د دې لره فی ضلال مبین په حماقت ظاهر کې یا فی ضلال په خطا ظاهره کې یا په حماقت ظاهر کې چې ته دې ته کسه د وزیر هغه ښځه او د خپل غلام نه د مطالبه کوي غلطه فلما سمعت بمکرهن وارسلت الیهن پس هر کله چې اوریدل وکړل د زلیخې بمکرهن په پروپاګانډې د دوی سره یا بمکرهن بغیبتهن لها د دې په غیبت باندې سره چې د دې غیبتونه کوي په دغه خبره سره ارسلت الیهن نو دې استول وکړل دوی طرف ته دعوت یې ورکړه واعتدت لهن متکئا واعتدت واعدت او تیاری کلهن دوی دې پورا متکئا طعاما خوراک متکئ په اصل کې هغه زوی ته وی شي عربو کې عموما دا دستور به چې کوم دی خوراک شوک زوی به و د مهمان خانه به و نو په کې به کالین غوړولو او په به تکیه لګول یوي نو متکئ چې په کوم شی باندې تکیه لګي دا زوی خودغه کې معنا د خوراک یې خوراک د څه تیار کړه وته چې اس کې د تکیه زوی نه هم برابر کړیو او تیار کړه د دوی د پر متکئن خوراک واعتت كل واحده منهن واعطت او ور کړه هر وی شذت منهن د دوی نه سکینن چھوڑو وقالت اخرج عليهن او اویل دغه زلیخی یوسف علی السلام ته اخرج عليهن چې ته اروتل وک په دوی باندې روز ور باندې فلما رأينه اکبرنه هر کله چې دوی ولید د ادلرا اکبرنه اعظمنه حسنا وجمالا د حسن په جمال په اعتبار سره ډېر لوی وګڼو چې دا خو څه عجیب حسن ده داسې خو چې ته لیدل او کتل نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه د یوسف علیه السلام سره په دریم سمون کې لیلة المعراج کې ملاو شو نو د حسن مې چې وکته د دنیا د تمام انسانیت په حواله سره د نیم انسانیت حسن هغه د په یو ذات کې ورکړه شو وقطوانا ایدیهن وقطوانا او کټ کړلې دوی دغه زنانه او ایدیهن خپل لسونه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر او دوی او حاشا لله سبحان الله پاکی دی الله پاک لره دو ما هذا بشر نه دغه یوسف بشرا انسان ان هذا الا ملک کریم نه دغه مگر ملک فرشتاد کریم معززا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه دغه زلیخې وته وی چې فذلكن الذي پس دغه هغه کستا لمتنني فيه چې تاسو مو ملامت کوئ فيه فی حبه د په محبت کې
چې په یو غلام عاشقه دو. ولقد راودته عن نفسي، او تحقیق سره راودته مو مطالبه کړی و د دنا عن نفسي د نفس د متعلق، فاستعصم نزون یې بچ که، امتنع منع شوی هغه عملنا. ولا ان لم يفعل ما امره، کچرته دی نه کوي هغه چار امره چې زه د هغې امر ورته کوم، لیسجنن نو خامخا به دی قید ته وچوی شي، وليکون من الصاغرین او خامخا به دی شي من الصاغرین د ذلیل خلقونه. قال اویل یوسف علیه السلام ربي چې ای پروردګاره د مو ای رب د مو، السجن احب الی چې جیل چې دا محبوب دی الی مو طرف ته، مما د هغه عمل نه یدعوننی الیه چې دوی مو ته دعوت ته دیر کوي. یدعون بیا د اجمه صیغه ده، یعنی دغه ټولې ښځې اوس په دغه عمل کې سره شریک شوې او د دې سفارش یې شروع کړ. نو والا تصرف عني، والا تصرف وان لم تصرف عني، او کچیرته ته ونړوي عني د ایمونه کیدهن مکر د دوی، اسبو الیهن عامل الیهن نو زه به مایل شو دوی طرف ته، ځکه چې زه یو انسان یم. واکم من الجاهلین او زه به شم من الجاهلین د ناپوهه خلکونه. فاستجاب له ربه نو قبول کړي د لاره ربه رب دې د دعا د دعا، فصرف عنه کیدهن نو بیا اوړو عنه د دنه کیدهن تدبیر د دوی امکر د دوی. انه هو السمیع العلیم، بشک الله جل جلاله اوریدونکه ذات للقول د خبر لره، العلیم بالفعل علیم د الله پاک په فعل باندې. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، بیا ظاهر شول دوی دی پر من بعد ما بعد اغنا رأوا الآیات چې دوی اوکتل الآیات دغه علامات دغه نشانه د براءت یوسف علیه السلام. نو سوی ته ظاهر شول لیسجننه چې دا جیل ته وچی حتی حین تر یو وخت پورې. اوس دغه علامات نشانې څه شي ته ظاهر شولې؟ یو خو ګوره وشاهد شاهد من اهلها، هغه وړکي چې ګویي وکړله چې دغه عمل وکړي، نو کمیس وکتی شو، کمیس چې هغه ورستي طرف نشلیدلی په دې باندې هم پوه شو. دا دویمه علامه شوله. دریمه دا چې د په خپله باندې اقرار وکړو چې لقد راودتو عن نفسه مطالبه مو نه کړې وه او اوس هم چې دا به پوره کوي. نو دا ټولې خبرې چې څرګندې شو چې یوسف دا بری ده، دغې خبرې سره هېڅ تعلق نشته ده، خو البته اوس خبره په کلي کې پیلو شوله، مزید نوره هم پیلویږي. یوسف بې ګناه ده، څه په کوای هم نشي. نو بس په خپله کې دغه سره وټپله چې د یوسف په جیل ته وچوو. خلکو د نظر نه به اپله شي، د ښځې د نظیر نه مې اپله شي، او خبره چې هغه به بس د خلکو ذهنونو نه بیا اوځي، خبره به ونیره شي. نو دغې نه بعد چې دا یې دلته کې جیل ته وچوم وکوله یا 12 کوله. بیا دغې نه بعد یوسف علیه السلام سره نور 2 کسان چې جیل ته ورسته پسې داخل شول. یو ساقي و چې بادشاه ته به شراب ورکول، او یو چې هغه د مړی ولو. نو په دې کې په دو تهمت لګېدلی و. واقعان دغسې و چې بادشاه ته زهر میلاو کړي خوړو کې، خو بادشاه چا په خبر که چې د خوړو کې زهر ده، نو خو یقین نه و چې کوم یو دا پکې وي چې بعضه دواړه نه کوي چې کله پته ولګي بیا به چې کوم ګناهګار ده پړسي کوو، بې ګناه او بری کوو. بیا دا جیل ته سره ننوتل، بیا دغې خوب ولیده. خوب نه پس ته بیا چې دوی کې یو بری شي یو په پړسۍ شه، بیا بادشاه پسې خوب لیدله ده او ډېر عجیب خوب یې لیدلی چې وخت ودي او دا دی او دا دی. بیا هغه چې هغه کوم کس چې جیل نه خلاص شوی ته خو پاته چې داسې جیل کې یو قیدي دی چې هغه خوبونه شي، ده په خوب څوک نه پیدل. نو ورته چې جیل کې یو شته ده، جیل ته چې لوړو خوب یې ورته سنا وکړو. بادشاه ته ډېر خوند وي چې دا خو چې رولی او دغه چې دا ریان بن ولید